سلامونه ستړي مشئ ګرانو ملګرو، هیله دا ده چې روغ اوسئ. په یوې بلې تفریح خپرونه کې ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم. د خوست ولایت د شمال دوامنده ولسوالۍ اړوند د سیدخیلو دې ځنګل ته راغلی یم. ممکن د ډیریو سیلانیانو ورپام نه وي، دوی کیدای شي ډېر وخت کیدای شي نه، البته دي چې ډېر وخت دوی ځي پکتیا ته، اریوب ته، د ترڅنګ کونړ ته، د نورستان ځنګلونو ته او د خوست بله مشهوره سیمه چې د ادمامه د هغو ته ورځي. ولې دغې ساحې ته د سیلانیانو ډېر زیات ورپام نه دی. یخه منطقه ده، مرکز کې تقریبا که د تودوخې درجه وښیو اوس مهال 15-16 کې ده او دلته فکر نه کوم چې ان 19-16 کې دې وي، ځکه هوا ډېره زیاته یخه ده او تاسو دا لړې ګورئ چې موږ تاسو په خپله اصطلاح کې ورته وایو. نو زه راغلی یم، نور ملګري دوستان هم راسره دي، دوی سره به هم لنډې خبرې اترې کوم. د دې ځنګلونو ښایسته ښایسته شاټونه، د لارې شاټونه به رااخلو، تاسو ته به یې په دې خپرونه کې ښایم. هیله دا ده چې خپرونه به مو د خوښې وړ وګرځي. تاسو ته ټولو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مشئ. مننه، ستړي مشئ، ښه راغلاست درته وایم. کور مو ودان. لکه څنګه چې ما اول وویل، کیدای شي تاسو هم د هېواد مختلفو ځایونو ته لاړ شوي وي، مختلف ولایتونه، دغسې ځنګلونه، دغسې ساحې به مو لیدلي. د دغې ساحې په اړه که لیدونکو ته ووایئ. موږ خو هر اختر کې چکر وایو، ادمامه ته ځو، اریوب ته ځو، خو متاسفانه دغه ساحه ډېره نږدې ده د سیلانیانو لپاره او ډېر مصارف هم نه کېږي. په کم مصارف هر څوک کولی شي دلته راشي. سیدخیل ته ډېر نږدې ده او هوا یې ښه یخ ده، نه په ګرمۍ موسم کې هر وخت تاسو کولی شئ چې دغه ځای ته سیلانیان راشي او ښه تفریح وکړي. بل دغه روډ چې کوم دی که نه، روډ یې ډېر بیخي ښه دی، مطلب چړایي کمر شګه دا بیخي نه لري، ډېر سیده روډ دی، لکه په پخه روډ چې مزال کې دا رقم د مزال لري. او بل ډېر په کم وخت کې سړی رسیږي، مطلب که ته ډېر نو وخت وغواړې که نه چې دغې منطقې ته یا د ځنګل ته راشې، ساتیري وکړې، تفریح وکړې، ته ډېر په کم وخت کې بیرته کړای شي چې خپل کلي ته یا کیر ته یا وطن ته ورسېږې. البته هغه څوک چې د خوست مربوط کېږي، د خوست مربوط چې یا مثال لکه ادمامه هغه به ویرګي که نه، مثال چې ادمامه ته میږ درېمې چړایي وي، زیرینه وي، کمزیري میټر وي، دا بیخي ډېر ان 70 موټر سایکل کړای شي. یو سړی 70 موټر سایکل ولري دا ځنګل نه لیدنه وکړي. نو منظرې، طبیعت او هوا ډېره زیاته نوې ده. یعنې په خوست کې که زه ووایم، که مبالغه هم نه بولو، نو دا به اول ځل چې دغسې هوا، دغسې ساحه او دغسې ځنګل ګورو. بلکل دغسې دا لړې، دا موسم، دا سړه هوا، دا بیخي ډېره په زړه پورې ده. د دې وړاندې مرې ته لاړ شوي وو که نه، د مرې هغه لړې چې وګورو، کټ مټ دې ته ورته دي. مرې خو کټ مټ د مرې نه میږ خپله دا ځنګله کام نه دی که نه، خو په مرې کې یو خبره ده چې هغه ته خپل دولت مطلب کار کړی دی که نه، روډونه یې ورته پوښه کړي دي، بزورونه یې ورته کې جوړ کړي دي، بجلی یې ورته تېره کړي دي، امنیت یې ورته وستلی دی که نه. میږ په دا ځنګل چې دی، د مرې ځنګل چې دی، هېڅ کمای نه زه کې وینم، محسوسوی نه شم. دا ډېر یا به په ښه وي، کمزوری به نه وي ځنې. نو نه یوازې چې دغه ساحه چې ځنګلونه د، بلکې ورتېرې لارې چې دي، د لارې منظرې هم ډېرې نوې دي او خوندورې دي. هغه څوک چې غواړي دې ځای ته راشي، ته څه ورته وایې چې په کومه لار باندې دې ځای ته راشي؟ دغه د سیدخیلې پله سره چې کیس شي، دلته یو ماشوم نه چې پوښتنه وکړي چې دغه سیدخیلې ژۍ ته کومه لار لاړه ده، ژۍ هر څوک کولی شي چې دغه ځای ته خپل رسیږ شي انشاءالله. کوم مشکل نشته، ګډه وډه لاره نه لري او د دې ځای نه خو دې خوند واخیستو که نه؟ بیخي ډېر. مخکې راغلی وې؟ مخکې ملګري راغلي وو، ویډیو مې عکسونه مو ولیدل، خو دلته راغلی نه یم او اوس وتوانېدو چې دلته راغلو. نو ته څه راته وایې؟ زه ویلو لپاره څه نه لرم، بس بیخي او چکر په زړه پورې و انشاءالله. ډېر په زړه پورې و. نو ډېره مننه. خپرونه به هم ډېره نه غځوو یا به یې ډېره نه کش کوو. نو هیله دا ده چې ګرانو لیدونکو دا خپرونه به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي. تر بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې راځو، موږ ته راکړئ اجازه. الله ممل، ښه وختونه. او دا لړې لیدونکو تاسو را سره ګورئ چیرې منډې وهي. نو لړې نه دي تېرې شوې.
یو عجیبه طبیعي خوندوره هوا ده او منظرې دي. Ya que me lo echan a hundir.